وخت راغلی چې لاس په کار شو. تاسو خو دا وینئ که نه؟ په خپلو سترګو یې وګورئ چې څه وضعیت دی. سرونه پورته کوي او ښه وګورئ زموږ سرلښکر یې په دار سره ولیدي. دا په دې معنا چې موږ سره یې د جنګ اعلان کړی دی. واورو نو دا رښتیا وایي. سلطان له دې نه بې غیرته کېدلی شي. باید لاس په کار شو. محمود باید د دې کار ځواب ورکړي. موږ باید د خپلو سرلښکرو غچ واخلو. اوس موږ ته واجبه ده چې د ماڼۍ خواته لاړ شو او حمله وکړو. ظاهره مهرباني وکړئ سلطانه. د ایت میدان نه کوم خبر شته او که نه؟ له بده مرغه په دې اړه کوم معلومات نه لرم. د خبر په تمه یم. زموږ وضعیت معلوم دی. نن د برید ورځ د سر تېرو. څوک چې غواړي موږ له منځه ویسي باید په داسې یوې ورځې کې هغوی خپله له منځه موږ څنګه دا کار وکړو؟ مشران چې نه موږ دا کار نشو کولی. حمله کول اسانه دي. نه وینئ زموږ سرلښکر یې څه حالت ته رسولی دي. زه خو نه یم. تاسو د خپلو سرلښکرو له دعوا نه په دې اسانۍ نشئ تېرېدلی. د سرلښکرو غچ مو نه دی اخیستی. تاسو چېرته ځئ؟ نن د هغو وار وه خو سبا زموږ دی. که نن غلي اوسو فکر وکئ چې سبا به په موږ باندې څه حالت راشي. تاسو له موږ سره یئ تر څو د سرلښکرو غچ واخلو. وخت راغلی دی چې ماڼۍ ته خپل ځواک ور د وښایو. پنځمې ستنې عزت زموږ په لاس کې ده. ځو هغوی نه غچ اخلو. انجنو وایي پنځم ستون کودتا کوي. رښتیا ده؟ خدایه ته له موږ سره مرسته وکړه. ارام اوسئ انجنو. تشویش مه کوئ. غلمغاله مه کوئ. موږ اوس په قصر کې یو. پنځم ستون غواړي کودتا کوي. پوه کومه شوې؟ پېښه چې سلطان سلیم سره وشوه ته خبره نه یې؟ خدای دې هغه ورځ بیا نه راولي. میرمن ګوهر یوه خبره مې اورېدلې ده. رښتیا ده؟ وایي پنځم ستون کودتا کوي. تر اوسه معلومه نه ده خو وضعیت ډېر خراب دی. شهزادګان له پرون شپې نه په خپله کوټه کې دي. هرومرو ډېر وېرېدلي دي. عبدالحمید خپلې مور سره دی. کوچنی دی په هېڅ هم نه پوهېږي. خو عبدالمجید د هغه پام دی. ویرېږي چې هغوی کوم کار ونه کړي. زه هم د هغه سره ډېره نشم اوسېدی. که ستاسو اجازه وي زه به له هغو سره اوسم. کیدای شي وکولی شم ورسره مرسته وکړم. که دا کار وکړي نو ډېره به ښه شي. مورې ډېر په تنګ شوی یم. څه وخت بند ته ځو؟ شهزاده اوس نه کیږي. لږ وروسته ځو. دا وضعیت څه وخت ښه کیږي؟ انشاءالله ډېر ژر ښه کیږي زویه. اوف
که زما شهزاده کوم تاوان ورسوي. تاسو اندېښنه مه کوئ میرمنې، په داسې حالت کې شهزاده ته تاوان نه رسوي. هر څنګه چې وي دوی د عثماني نسل راتلونکي دي. ګلزار ته څه ډول خبرې کوي؟ سلطان مو جوړ او تکړه دی، شکر ژوندی هم دی. ښکاره ده چې شهزاده به مې وره سلطان شي، خو د دې خبرې ویل اړین نه و. له تا نه مې هیله نه درلوده چې داسې یوه خبره راته تاسو په حقه یې میرمنې، زه له چا نه وېرېږم. وایي چې کفترې خبرونه رسوي. زه خبره شوې یم چې عبدالمجید خفه دی او یوازې دی. ډېر یوازې پاتې یم. دا همدې لپاره دی. دا څه ډول خبرې دي ګرانه؟ ګوره زه یم، میرمن ګوهر شته، ښاغلی انبر شته، او له ټولو نه اړین دا چې سلطان هم له موږ سره دی. خو مور مې یې له ما نه ډېره لرې ده. مور دې که لرې هم اوسي، تل به ستا په زړه کې اوسي. خدای دې نه کوي که په پلار مې کوم څه وشي ما په تخت کېنوي. مثلا زه هېڅ هم نه غواړم، بس نه کوي چې په پلار مې کوم څه ونه شي. خدای دې هغه وساتي. عبدالمجید مې زه در سره ژمنه کوم په پلار جان دې هېڅ هم نه کېږي. ته هېڅ اندېښنه مه کوه، سمه ده؟ زه ورور مې به له هغوی سره جنګ وکړو. راځه. سلطانه، ډېر خاینین په ښار کې خواره شوي دي، خو ډېره یې د ماڼۍ خواته را روان دي، هغه هم په غوسه او وسلو سره. د هغوی ورکېدو ته لږ وخت پاتې. خدای وایي دا کار ډېر بد دی پښتو. ښه نه ووایه، هغه ډله کې څو کسان دي؟ شاوخوا 1500 کسان دي سلطانه. موسی امر وکړئ سلطانه. سرلښکر ته خبر ورکړه د ماڼۍ لارې وتړئ. امر مو په ځای کېږي سلطانه. که تاسو یو وارې له هغوی سره خبرې وکړئ، کېدای شي هغوی ستونزه ولري. څوک چې ستونزه ولري داسې په موږ کوده تا نه کوي. ښاغلی خالده، غواړئ کوم ظلمې چې زما په پلار کړی دی هغه په موږ هم وکړي؟ غواړئ د حکومت واک په لاس کې ونیسي او هر څه چې زړه وغواړي هغه ترسره کړي؟ سلطانه، که تاسو غواړئ زه د حکومت د استازي په توګه ځم او د هغوی سره خبرې ښاغلی جلال الدین، لومړی سر چې له ته نه بېلېږي هغه به ستا وي، له ماڼۍ نه به هېڅ چېرته نه ځي. موسی چمتو شئ، زما خبره خلاصه شوه. وخت د دې وخت دی چې خپل د حکومت ځواک ورته وښیي. امر مو په ځای کېږي. میرمنې، همدا اوس یا خبر راوړه چې 15مه ستون د ماڼۍ خواته حرکت کړی دی. کولی شي چې لاړه شي. اسما چمتووالی دې ونیسه، هغوی به تا پسې اوس راشي. ته په حق یې مور جانې، نن به زما لپاره یوه ډېره ښه ورځ وي. زه باید چمتووالی ونیسم. موسی، کله چې داسې کارونه کوې نو ولې ما نه خبروې؟ ته هغه کس چې غرب ته تللی او روشن فکر یې، نه مې غوښتل د وینې په لیدو د زړه بد شي. څه وکړم، مجبور یم چې ستا لپاره یې وزغمم.
دا زموږ د سلطان امر دی. زر تیت شئ که نه نو ستاسو هر یو سر بله تن نه بېل کړمه پوه شوئ. ښه زه اوس تاسو ته یوه قصه کوم. ها هله نو راشئ دلته کښېنئ چې پیل همداسې راحته یو. زموږ دنده دا ده چې تاسو نه ساتنه وکړو. سمه ده. که د یو کار پایله بده وي د کار له پیل نه معلومیږي. که کومه ورځ اټکل شوي وي چې واوره یا باران ووري له سهار نه نهي ښکاري. موږ د خپلو سرلښکرو د وینو په بدل کې وینه غواړو. وینه قصاص زموږ حق دی تر څو چې خپل حق وانه خلو له دې ځایه هېڅ چیرې نه ځو. که زما منۍ خپله وینه مه تویوئ. هڅه مه کوئ چې مسلمان په مسلمان ووژنئ. کله دې ځایه لرې لاړ شئ نو مطمئن اوسئ چې ستاسو ژوند به په امن کې وي. زموږ کسان هڅه کوي چې پنځم ستون ته قناعت ورکړي. فکر نه کوم چې هغوی د خبرو کولو لپاره راغلي. که بېادبي وکړي او دننه راشي بیا به خپله سزا وویني. خورې تاسو هېڅ مه وېرېږئ. زه له تاسو نه ساتنه کوم. تاسو چې اوسئ موږ نه ویرېږو زما خوږو ورونو. خو که داسې خبرو ته دوام ورکوو نو د سنان په کیسه به هېڅ پوه نه شو. البته زه ډېره حیرانه شوم. هله راځئ چې کینو او واورو. تاسو دوام ورکړئ. په لاره کې په آس سپور کس پیدا شو. آس ډېر قوي او غښتلی و. د لارې مزل آس ډېر ستړی او ستومانه کړی و او دومره په غوسه و چې غوښتل چې صاحب یې په ځمکه ووهي. ارامه اوسئ. خپل ځان ډېر احساساتي مه ښکاره کوئ. موږ دا دعوه به د قیامت تر ورځې پورې دوام لري. حمله وکړه. ویې ولئ. دواړو ډلو له یو بل سره جنګ ته دوام ورکړ. بلکل د یو بحر د اوبو په څېر. په منځ کې یوازې توره اسلحه وه چې په ډېرې غوسې یې له تورې نه ګټه اخیسته. بیا نو سلطان له خپل ځای نه راجګ شو. هغه سلطان چې د ټولو خلکو ښه والی غوښته د دواړو ډلو خواته چې زړه کې یې یوازې کینه او غوسه وه حرکت یې وکړ. تر ټولو تکړه او پوه کسان د جنگ په میدان کې لکه لیونیانو خپل سلطان او هیواد لپاره جنګېدل. البته په ټولو مسلو کې لیوني ول. نه د اور په قصه کې و او نه هم د اوبو په قصه کې. د جګړې په میدان کې کینه او نفرت ورو ورو خپل آخري ټکي ته ورسېده. سرتیري له کنټرول نه ووتل او هیڅ نه پوهېدل چې څه کوي.
چا چې غبرګون ښوده ورو ورو یې غلي کړل. د جګړې په میدان کې هیڅوک له مرګ نه بیریدل بلکې له ماتې نه ډېر بیریدل. په میدان کې یوازې تورې او اسلحو خبرې کولې. هیڅ یو یې په هوش نه و. همدا چې جنګ د دواړو ترمنځ پیل شو، سرتېري له یو بل سره په جګړې کې بوخت شول. بلکل داسې لکه لوی لوی غرونه یې په یو بل باندې چپه کړي اوسي. کله به توره د اوبو په څېر حرکت کوو او کله به مرمۍ سترګې ته لکه یو خوب راتله او انسان یې څملوه، او کله خنجر د سرتېري په زړه کې لکه مینې وته، او کله به توره لکه عقل کارول کېده، لکه داسې چې په ژبه راغلی دی او خبرې وکړي. د خدای په مرسته دا جګړه پای ته ورسېده. په شا شئ! او په پای کې هم د جګړې ورځ یوې خواته بدبختي او خفګانو، خو بلې خواته چې د خدای پاک په مرسته په جګړه کې بریالي شوي وو، خوشحالي او د خدای شکر وو. په ژوند کې هیڅوک نه باید جګړه او دښمني وکړي، ځکه پایله یې بدبختي ده. سنان آرامي شوه، غږونه غلی شول. رښتیا وایي کیدای شي چې هغوی بیرته تللي وي. مونږ بریالي شو لوی، آفرین دې په مونږ بریالي شو. ټول مو ووژل، له مونږ نه وویرېدل او وتښتېدل. آفرین په مونږ. خدای شکر، وژغورل شو. سلطانه، ټول امرونه مو په ځای شول. څنګه مو چې غوښتل تر سره مو کړل. سره له دې چې غوښتل یې په موږ حمله وکړي، د خدای په مرسته مو هغوی ته ماته ورکړه. ډېره ښه ده. د نامک پاشا جنګېدل باید نادیده ونه نیسو سلطانه. د دوی مرسته وه چې هغه بې غیرتان وتښتېدل. استغفر الله. د ننني جنګ په بریا کې ما ډېره کوچنۍ برخه درلوده. دا هر څه د الله لویه مهرباني ده. تاسو دواړه ما څخه ځانګړی ځای لرئ، خو د جګړې او راتلونکي لپاره باید پوره چمتووالی ونیسو. سرتېری باید د ماڼۍ امنیت ته دوام ورکړي. موسی، تم باید پاتې خاینین له منځه یوسې، پوه شوې؟ په سترګو سلطانه. تاسو به هم د یو څه مودې لپاره له ماڼۍ نه وځئ. ستاسو کورنۍ په امنو ځایونو کې دي. زړه مو ټول اوسي. سلطانه، تاسو خو پوهېږئ چې زما مېرمنه تل په بستر کې وي. ژبه یې ګونګه ده او خبرې هم نشي کولی. که په امن ځای کې مې بیا امر ته په اندېښنې کېږم. که ستاسو اجازه وي یو ځل غواړم. سمه ده ښاغلی خالده، سمه ده، ته تللی شې. مننه کوم سلطانه. ته پوهېږې چې زه څوک یم؟ لرې شه، که نه سر دې الوزوم. په ماڼۍ بریالي نه شول. وګوره اوس یې د خلکو شانې ولیده. پوهېږې دا د 15 میاشتنې کسان هم ډېر هوښیار ښکاري. هیڅ د دوی حساب معلوم نه دی. امکان لري په داسې یو حالت کې سلطان یوه بله تېروتنه هم ترسره کړي. بیا هغه وخت به د سلطان حکومت له خاورو سره خاوري شي. پرته له شکه موږ به بریالي شو. تر کومه چې زه پوهېږم تېروتنه هرومرو کوي. باید په تمه واوسو څه خوند به وکړي. سلطانه، د 15 میاشتنې کسان ښار کې تېت شوي دي او چورو چپاول کوي. له دوهمې اردنه 1500 کسان ښار ته ولېږئ، تر څو چې دغه خاینونو سر نه یې پرې کړی بیرته دې رانشي. سلطانه، نو ماڼۍ څنګه کېږي؟ نو اجازه ورکم چې خلکو باندې ظلم وکړي. دا کار باید تر سره شي. هله نو زر کوئ. امر مو په ځای کېږي. هغه دې راغلل. ښاغلی خالده،
ته چیرته یې؟ هېڅ پوښتنه مه کوه مېرمنې. پرونه شپه سلطان ماڼۍ ته تګ راتګ منع کړی و. سهار زه د مېرمنې په بهانه ترې راووتم. ووایه څه خبره شوې ده؟ څه چې موږ غوښتل هغسې څه ونه شول. نه پوهېږم چې سلطان په دې اړه له کوم ځایه خبر شوی. چا ورته ویلي چې سرلښکر به کودتا وکړي چې ځینې یې هلته په میدان کې اعدام کړي دي. سهار وخته کله چې هغه سرتېري راغلل او هغه کسان یې ولیدل له هغه ځایه وتښتېدل. ځینې یې په غوسه شول او ماڼۍ خواته یې حرکت وکړ. مېرمنې له بده مرغه زه هم همالته وم. بیا د سلطان کسانو ورباندې حمله وکړه او ټول یې له منځه یوړل. لعنتي څنګه خبر شو؟ ته له ما نه یو قدم مخکې وي. اسما پرېږده نو مورې، څنګه امکان لري؟ ټول سرلښکر پیژنم او ټول مې اخیستي دي. څنګه خبر شو؟ مېرمنې سرتېري هر ځای کې خپلو منځو کې خبرې کوي. کیدای شي چې د سلطان کسانو اورېدلي وي. موږ خپل کار باید په شایدو باید مخته یوسو. تاسو رښتیا خبره کوئ. بل ځل لپاره زه خپل ټول چمتووالی نیسم. ودې ویل بل ځلې دومره چې نږدې شوي یو نه باید له دې کار نه لاس واخلو. هرومرو کومه لار شته؟ وروسته راشه ریحانې. سفیر دمیتر غواړي تاسو وویني، وایي ډېر اړین دی. پلار جانه د پلار زمری ښه زما په نشتون کې تاسو د ماڼۍ امنیت نیولی و او که نه؟ موږ د ماڼۍ د ساتلو لپاره چمتووالی نیولی و او سنن موږ ته قصې لوستې. ښه نو داسې ده. هو سلطانه، نن مو درس ونه ویل، یوازې مې قصې ورته وکړې. ژوندی اوسې ښوونکي، د دې کار لپاره له تاسو نه مننه کوم. دا مې دنده ده سلطان. تا د له دندې نه ډېر کار ترسره کړی دی. ژوندی اوسې، خدای دې له تنه ساتنه وکړي. تاسو مهربانه یې. که ستاسو اجازه وي زه ځم، تاسو یوازې پرېږدم. اوی خدای ما څه وکړل؟ څنګه مې هېر شول چې هغه لیک هلته کېدم. نه دلته نشته، له دې ځایه یې اخیستي دي. مېرمنې ستاسو وخت مې ونیو خو مې نه غوښتل چې تاسو په دې حالت کې یوازې پرېږدم. هېڅ مې زړه ونه شو. ستاسو موخه له کوم وضعیت نه دی؟ څرګنده یې ویلی شم، ما غلط مه درک کوئ. کوم کار چې د سلطان له لرې کولو لپاره مو ترسره کړی تاسو ستایم، خو د تل په څېر ښه والی له کمبودۍ سره نه باید. ښکاره یې راته ووایئ ځکه چې بېځایه خبرو ته وخت نه لرم. ستاسو کسان پرته له کوم هدف نه په ښار او بازار کې حملې کوي او بیا کله چې غوسه سړه شوه بیا هغه وخت تیتیږي، خو مجبوره نه دي چې داسې تیت شي. امکان لري چې وضعیت بدل شي مېرمنې، ځکه چې وضعیت به خراب شي. ښه نو څنګه ښاغلیه؟ ښه فکر وکئ، که یوه اور لګېدنه وشي او ووینئ چې ټول سرلښکر له سرتېرو سره یې د اور ګلولو لپاره مرسته ونه کړي، بیا ځکه چې ځینې سرلښکر خو اعدام شوي دي ټول استانبول به په اور کې وسوځي، بیا به هغه وخت د سلطان پایله څه وي؟ سنان ها په تاسو شوي دي؟ څېرې نه خفه ښکاري. هېڅ ښه یم، هېڅ کومه ستونزه نشته. ښه ده، کېدای شي ما همداسې فکر کړی. ته نن سهار چېرته تللی وې؟ سهار کله چې راغلم ولیدل چې ته په خپلې کوټه کې نه وې. چېرته وې؟ زه بڼ ته تللی وم، غوښتل مې لږ قدم ووهم. په هغه وخت کې؟ هو هغه وخت یو بد خوب مې لیدلی و. رښتیا زه پوهه نه شوم ته ولې دومره پوښتنې کوې؟
هیڅ په اندېښنه کې شوم. درس مې ناوخته کېږي، زه ځم. بیا وروسته خبرې کوم. خیر راغلی ښاغلی بیوه. ژوندی اوسئ. څه خبره ده؟ خیرات خدای ښاغلی خالده. دا ځل بیا څه غواړې؟ غوښتلو لپاره نه، د امر کولو لپاره راغلی یم حبیبه. پنځه مستنه باید خپل کار ته دوام ورکړي، خو ځینې کوچني مسلې چې کېږي هغې ته باید پام ونه نیسئ. برعکس یې ستاسو کینه باید لا ډیره شي. ته په حق یې ښاغلی خالده. موږ هم ستاسو په څیر فکر کوو. په خپل منځ کې مو مشوره کوله. دا موبایل هر امر چې راشي عملي کوو، خو هره لکۍ ځان ته څښتن لري. پوه شوې؟ کوم کار چې باید ترسره کړي هغه ډېر ساده دی. د یاغیانو غوندې خلک مه ځوروئ. هغوی خپل دښمن مه جوړوئ. لاړ شئ یو بل کار وکئ. لاړ شئ اور لګونه وکئ. اور لګېدنه؟ اور لګېدنه. د استانبول څلورو خواته اور واچوئ. داسې اور لګېدنه چې د سرلښکرو درد له منځه یوسي. ښار خپله ولکه کې راولئ. د قیامت نه باید کم نه وي. والا ښې خبرې کوې، خو وروستی کس چې ستا خبرې یې منلې وې په ډېر بې رحمۍ سره ووژل شو. ولې باید په تا باور وکړم؟ ها ښاغلی فتح، د سر تر خپو بې عقل و، لاوده و. هېڅکله یې خپل راتلونکي ته فکر نه کوه. خو ته د هغه په څېر نه یې. له هغه نه ډېر توپیر لرې. ته هغه دواړه لرې. که غواړې چې پنځمې سنې کې یو لوی مقام ولرې نو ته باید دا امرونه ترسره کړې. بېګانه چې ما دا کار وکړ، ټولو ځایونو ته مې اور واچاوه او سلطان هم تسلیم شو. بیا څه؟ د اور د ګولولو لپاره ما ته څه راکوې؟ دا پیښې او جنجالونه په تاسو چا راوړل؟ له عقل نه دې ګټه واخله. څوک کیدی شي؟ زه یې درته وایم، نامک پاشا. همدا چې دلته راغلی اصلاحات رامنځته نه شو. خپله یې ووایه. ها، د وسلو ټولولو په اړه فکر وکړه او د انجینیرانو دلته راتګ فکر وکړه. ښاغلی بیبه، ان کومو کسانو چې غوښتل کودتا وکړي هماغه یې لیست ورکړی. ښه نو بیا داسې یوه خبره. زما موخه دا ده که له سلطان نه دې کوم څه غوښتل نو باید د نامک پاشا سر ترې وخوړئ. موسی زړه مې بده ګواهي ورکوي. فکر نه کوم دا ستونزه په اسانۍ هواره شي. ما داسې جګړې ډېرې لیدلې دي پاشا. لومړیو کې بېوزلي لږ ګډوډي کوي، بیا کله یې چې پایله ښه نه وه بېرته خپلو کورونو ته ځي. انشاءالله چې هم داسې به کېږي. ماڼۍ هم پراته له ساتونکو پاتې کېږي. هېڅ حرامه نه یم. خدای دې موږ سره مرسته وکړي. آمین پاشا، آمین. حال زمریانو باید خپل ښار پاک کو. یالا ملګرو زموږ کسان ورو ورو تېتېږي. هر څه چې وکړو ګټه نه لري. په دې جګړې کې نشو بریالي کېدی. رښتیا زه یو وړاندیز لرم. د خدای شکر استانبول مې په لاس کې ده، یعنې تقریبا په دې امکاناتو سره په ښار کې یوه اور لګونه کوو. ورته ورښیو چې د پنځمې ستنې مشرانو اعدامول څه دي. پایتخت چې په اور کې وسوځي. سلطان پرته له دې چې پنځمې ستنې ته تسلیم شي بله لاره نه لري. بیا به هغه سلطان پوه شي چې یوه ډوډۍ څو فتیرې که ده. بریالي شو زموږ د بریالیتوب پیغام به ټولې نړۍ ته ورسیږي. په دې حال کوم سرتېري چې زموږ نه بیل شوي بېرته به یو ځای شي. داسې چې ده نو ټول چمتو شئ. داسې یوه اور لګېدنه رامنځته کړو چې شپه په ورځې بدله کړي. تاسو ولې داسې کار کوئ؟ ولې؟ زویه دا کار مه کوئ. د خدای نه ووېرېږئ. بس کوئ. مه کوئ. خدای ته وګورئ. دا کار مه کوئ. سلطان مو د دې کار سزا تاسو ته درکوي. په دې کار څه لاسته نه راوړئ. ظالمانو تاسو څه کوئ؟ ولې بېګناه خلک ځوروئ؟
ډېر ښه په اور کې وسوځم زه له دې حالت نه خوند اخلم تاسو معقل لاس ورکړی دی ولې په بې ګناه خلکو باندې ظلم کوئ زموږ ستونزه د سلطان سره ده که هر څوک موږ سره ستونزه لري رامخته دې شي چې ورسره معلومه یې کړو مورجانې دا حال چې ګورم ډاډه یم چې ښاغلی خالد پنځم ستون ته قناعت ورکړی اسما په دې اور لګوم محمود به زموږ په وړاندې سر ټیټ کړي تر اوسه زما ورور هیڅ نه دی پیژندلی مورجانې محمود تر وروستۍ شېبې به هم تسلیم نشي او دا ضد به یې وروستی ضد وي اوس خلک هڅه کوي چې خپل د کورونو اور مړ کړي خو همدا چې هر څه له خاورې سره خاورې شول او هیڅ هم پاتې نه شول د ماڼۍ د دروازې شاته به ودرېږي سلطانه یو اړین کار دی باید ووینئ فکر کوم دا د پنځمې ستنې کار دی هو سلطانه د اور مړه کولو ډالر وغواړئ چې ټول اور مړ کړي اجازه نه ورکوي سلطانه هر څوک چې هڅه وکړي اور مړ کړي هغوی مخنیوی کوي سلطانه نو پاتې سرتېنه مولېږئ چې له خلکو سره یو ځای اور ګل کړي هر څومره زر چې کېږي دا اور باید ګل شي هر چا چې مخنیوی وکړه سر یې ورته پرې کوي امر په ځای کېږي سلطانه هله راشئ اور لګېدنه شوې ده هله راشئ هله بیړه وکړئ هله بیړه وکړئ دا ځای په دوزخ بدل کړئ خو د دې کار سزا به ورته هرومرو ورکوم زه د یو ماشوم غږ اورم ته یې مه اورې نامه که هلته یو ماشوم دی زر کوه چې ماشوم وژغورو زر کوه زر کوه هله زر کوئ زر کوه موسی زر کوه موسی ووایه چې څه وکړو نه پوهېږم اوبه راوړئ اوبه موسی ودرېږه هله زر کوئ اوبه راوړئ زر کوئ ماشومه چېرته یې غږ دې ووته ویې زغمه دا دی درغلم مه وېرېږه موسی ته خو کې دا ماشوم کوم څوک نه لري یوازې مور او پلار دي چې عمر ډېر فکر کوم چې هغوی یې بند ښاغلیه د اور لمنه نورو کورونو ته مو رسېده یو کار وکړئ دا ماشوم تا ته امانت دی راځه پاچا مېرمنې تاسو نشئ له مخې مې لرې شئ تاسو څه کوئ زه کنیزه نه یم تاسو نشئ کولی چې داسې کار نه وکړئ راسره همداسې امر شوی مېرمنې باندې نشئ وتلی لرې شئ زه باید له دې ځایه لاړه شم پلار مې یوازې دی په کور کې کیدای شي ووایې دلته څه راباندې مېرمن ګوهر هیله کوم ما سره مرسته وکړه زه همدا اوس باید کور ته لاړه شم پلار مې یوازې دی په داسې حالت کې چاته اجازه نشي هیله کوم اجازه راکئ په غلطه کې اور لګېدنه شوي د پلار پښه مې خوږ ده په یوازې توب هېڅ هم نشي کولی هیله کوم ما ته اجازه راکئ
هیله کوم اجازه راکړئ. دې ته اجازه ورکړئ چې لاړه شي. ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسئ. سنان خو په ځان دې ډېر پام کوه. سمه ده، ژر بېرته راځم میرمن ګوهر. باد ډېر تیز دی سلطانه، داسې حالت کې اور نشو ګلولی. نه پوهېږو چې څه وکړو. هغه بې خیراتانو ته یووالی مو لیږئ، ورنه پوښتنه وکړئ چې د اور ګلولو لپاره څه غواړي. امر مو په ځای کېږي. حالا نو شهزاده می، حالا نو ویده شدی خوب وقتی دی. خو ما ته خوب نه راځي. ته د یو ځل دا ښایسته سترګې پټې کړه نو هرومرو خوب درځي. زه سنان غواړم چې راشي او ما ته کیسې وکړي. شهزاده می ولې ناحقه ضد کوي؟ زه خو در سره یم که نه؟ مور چې د یخونکي ته څه اړتیا ده؟ حالا نو ویده شه. سمه ده. اوس هغه ښوونکې دومره شوي چې زوی مې غواړي چې هغه ورته قصه وکړي. د جلۍ به ما لیونی کړي. آرام اوسئ میرمنې، که شهزاده مو شالام شي نو هسې نم سنان نشي راتلی. د څه لپاره؟ ځکه چې خپل کور ته تللی. هغه بیچاره زور راغلی د هغوی کور خواته اور لګېدنه شوې د خپل پلار د ژغورلو پرېږده چې لاړه شي. غواړم چې تګ وشي او بېرته راتګ نه. څه خبره ده دا اور لګېدل داسې لپاره؟ فکر کوم د ځای واخیستی. زما سلطانه، ځینې کسان چې په پخلنځي او دننه په ماڼۍ کې کار کوي د خپلو کورنیو لپاره اندېښمن دي، غواړي لیدو ته یې لاړ شي. تاسو اجازه ورکوئ چې هغوی لاړ شي؟ البته میرمن ګوهر، پوښتنې ته اړتیا امر مو نشته. په ځای کېږي زما سلطانه. د سنان پلارم ګلاتا کې وه، پښه یې خوږه شوې وه، باید یو کار وکړو. سنان ما ته راولېږئ. زما سلطانه، سنان په ماڼۍ کې نشته. زه پوه نه شوم میرمن ګوهر، یعنې څه چې په ماڼۍ کې نشته؟ د خپل پلار لیدو ته لاړه. کله چې له اور لګېدنې نه خبره شوه ډېره په اندېښنه وه، ما مې اجازه ورکړه. یوازې لاړه؟ میرمن ګوهر تا څنګه اجازه ورکړه؟ وضعیت ښکاره دی، د ښار په هرې کوڅه کې اغیان اوسېږي، اور لګېدنه نه وینې. تاسو په حق یې زما سلطانه، خو هماغه شیبه مجبوره شوم اجازه ورکم ځکه چې تاسو بوخت وئ. د پلار د ژوند خبره یې وه. سمه ده، ظاهره د سنان کور ته لاړ شه، پلار یې ولټوئ تر څو چې د ښوونکي نه یې پیدا کړي دلته په سترګو سلطان. پلاره ته چیرته یې؟ انوشکا، پلاره انوشکا لورې دلته یم. لورې نه پوهېږم چې ولې اور لګېدنه ترسره شوې ده. پام وکړه چې سرتیرو، دا کار مو
هم د دین خلاف دی او هم د انسانیت. د استنبول ښار په اور کې سوځي. راځئ اوس هم لا وخت دی له دې کار نه مو لاس واخلئ. داسې ښکاري چې د سلطان سترګې ړندې شوي دي چې بې وزله هیڅ هم په سمه توګه نشي لیدلی. موږ هم په ښار کې لږ څه ګډه وډي جوړه کړه تر څو چې خیر و شر څرګند شي. ما سره سپینې خبرې کوه. ستاسو غوښتنه څه ده؟ همدغسې راځو خپلې غوښتنې ته. ډېر ګران څه نه دي. انوشکا څه کوې پام کوه. ظاهر آقا سنه آرام اوسه، زه راغلم چې تاسو له دې ځای نه وباسم. ژر کوئ تاسو له دې ځای نه ووځئ. زه هڅه کوم چې دا اور مړ کړم. پلاره ښه یې؟ ته ښه یې؟ اړینه نه ده انوشکا، زه ښه یم. ښه یم، هېڅ اندېښنه مه کوه. زه ښه یم، همدلته کښېنم. تاسو ښه یاست؟ ژوندی اوسې. ښه یم. ما د کور دننه اور مړ کړ، خو نه پوهېږم چې بیا به اور واخلي او که نه. موږ باید لاړ شو، هغه خلکو سره مرسته وکړو. ظاهر آقا هله ژر کوه. نه کېږي مېرمنې، ما سلطان سره ژمنه کړې چې تا به ماڼۍ ته بیایم. نه، تر څو چې دوی سره مرسته ونه کړم هېڅ ځای ته نه ځم. که ته نه غواړې ته تلای شي. ظاهر خانه خدایه څه راته صبر راکړې. اوبه چېرته دي؟ ښه نو ښاغلی خیرالدین اورمې، هغه بدبختان د اور کولولو لپاره څه غواړي؟ سلطانه 15 ستنه وایي چې شف نه شفتالو وایي ښاغلی خیرالدینه، هغوی څه غواړي؟ د نامک پاشا سر غواړي. سلطان هغوی د نامک پاشا سر غواړي.